د زمري څلېرویشتمه د افغان ولس لپاره د ویاړ ډکه او د نړۍ زبرځواک امریکا لپاره د پیغور څخه ډکه ورځ. له نن څخه 3 کاله وړاندې د زمري په 24مه د اسلامي امارت د مجاهدینو پر مټ د امریکا طاغوتي لښکرو ته ماته او افغانستان خپلواکي ترلاسه شوه. اوس په کندوز ولایت کې اوسیدونکي د اسد 24مه د افغان ولسونو د یووالي ورځ بولي. له اماراتي چارواکو غواړي چې دغه ورځ دې په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي تر څو نړیوالو ته هم د افغانانو یووالی څرګند شي. د ټولو افغانانو او دولتي مسؤلینو نه مې هیله ده چې دغه مراسم په ډېر یو شانداره او عالي سطحه باندې موږ تجلیل کړو چې د نړۍ ټول خلک په دې باندې وپوهیږي چې افغانان سره ټول یو موټی دي. روز 24 اسد را روز استقلال افغانستان را با خوشی و خوبی با جشن پر از شکوه جشن بگیرند و شود که سالهای سال همچنین یک جشن و همچنین یک آرامش در افغانستان تکرار شود. ورته مهال د کندوز اطلاعات او کلتور رئیس د زمري 24مې په پار د هیواد په کچه د ځانګړو جوړېدونکو مراسمو خبر ورکوي. له ولسونو غواړي چې په پوره افغاني مینه دې د خپلواکۍ په محفل کې ګډون وکړي. مونږ پوره تابع نیولې آمادګي لرو دغه د استقلال د ورځې لپاره چې هغه د 24م اسد یا زمري 24مه ده. نو پوره تابع مو نیولې ده. له ټولو د کندوز ولایت له ټولو ولس نه غوښتنه کوو چې په دغه مراسمو کې له موږ سره په پراخ پیمانه ګډون وکړي تر څو پورې په شانداره مراسمو سره دغه د استقلال ورځ ولمانځو. د زمري 24مه د افغان ولسونو د خپلواکۍ ریښتینې ورځ. په همدې ورځ د اسلامي امارت د مجاهدینو د مبارزو په پایله کې د اشغالګرې امریکې وروستی سرتیری له ګران هیواد افغانستان څخه په تیښته بریالی کیږي او زموږ ګران هیواد خپلواکي ته رسیږي.